अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही है जल्दी खैर दे अमन दे ما پیژنې جی بس دغه روډ کې ولاړم ډېر تلې راتلې را باندې ته خو ما داسې خاندې لکه ته بیا چې لوی د ورکوټوالي نه مې پیژنې صحیح صحیح خبر راته وکړه پیژنې مې که نه یاره بس په دې روډ باندې زه دنیا خلک پیژنم او دغه پل کې به مې ډیوټي کولی یو 2 کاله ولاړو اوس په 2 درېیمه ورځ مې ځان له څه ډیوټي به دې کوله دا کړۍ به مې ډکولې دې پل د پاسه داسې کار دی زما د هلک نه دی د در واړې رخواره ده مونږ ساه روتي وه او بس چې کمې پیسې به یې پېټرول واچولو دې دغه ځای کې سوی چیس کړو نو ما یې دلته اوس پتا خو چې کمې پیسې به یې خو مونږ پېټرول واچول نو اوس خو د کور نږدې چې مونږ باندې یو کپ چی وڅښو په کور څه کې دی هوټل کې به در باندې وڅښم هوټل شته دی نو بیا تا دا کار څه لوخ کړو بیا چې کپ په څو دی په د هغې پیسې راله که مونږ به چی وڅښو بیا ته څه لکړ وکړې په دې به 2 کپه چی وڅښو بس صحیح ده دغه ځای کې داسې کار اوس هم یو بل کس ته ووایې نو هغه راته ویره دغه کاکا چې ولاړ دي 500 روپۍ ورځ ګټي وي دله ورشوي مونږ خو یې دومره اوس نه کېږي ما یې زه سهار راوتی یم که نه او دغه سیل مې د اوسه پورې کړی دی په دې دوکاندارۍ کې نو 15,000 په دې 800 کې به زه څو ګټم یا به 100 یا 1.5 سل دغه مې مزدوري ده لکه هغه دروغ وایي نو دا اوس پته نه لري که هغه چېرته غیبي څه دغه ورته وي ته چې دې کې ټولو نه سیوا ګټې څو ګټې زه چې دې نه ټولو نه سیوا وګټم او ښه کار مې وشي د 2,500 سیل وکړم نو بس هغه 700 800 900 دغه مزدوري دې نه سیوا پکې چې نه دي پاتې شوي یو کار کوو چې نن د 15,000 پاتې شي نو څنګه وایي چې نن د 15,000 ګټه پاتې شي پاته نو څنګه وایي نو بس دا خو د الله تعالی سره ښه وکړي ځکه چې زه در اوس لکه ته دغه راکې یا نه لکه تا خو ما صرف دغه وکړه پته نه لګي چې تا پسې دغه کې وکړه شکر دی خدای پاک غریب پیدا کړی په غریبۍ په بېوسۍ نه یم داسې یو کس راشي لکه څنګه چې تا ماته ویره دا 100 روپۍ مونږ چیز کړو که نه داسې ډېر کسان راغله لکه زه مېره کېدی شي مجبوري په هر انسان راتلی شي یعنې قسم دی چې د وړو درک مې نه لري بیا یو کار کو دا خو ما دې وجې در کولې مې چې ته نن کور ته ځې چې دا ستا جیب کې پرتي چې خوشحاله نو دا خو چې اوس ته په دې باندې وړه یوسې نو به دا خو به واپس ولېږي دا دې خرچې شوې د وړو چې کم د کور د سودی او دا 15,000 روپۍ د نننۍ مزدوري شوه الله دې تاسو د په آخرت او په دنیا په دواړه هم خدای کامیابي نصیب کړي نن چې کور ته لاړ شي نن به ښه خوشحاله لاړ شي ډېر شکر بس دغه زموږ دپاره سره او دا مواله دا زه چې نس کم دا مې سره سې ګپ لګو اوس کلی هم شم در باندې چې به دا کوټل تاسو ته مو وي داسې شوه چې تاسو به مات شوي اوس کله الله تاسو دې اجر درکړي الله یې کامیاب کړي صحیح ده اجازه دې راته السلام علیکم څنګه حالات ښه دي بس خیر ته کوم ځای زه خو مخو نری یم مخو نری ته د ماشوم باندې ولې دي کوې دا څه دی دا مې زبېرې به دې سره نن راغی ولې نه دې سکول ته ولې نه لګي چې چوټي او سکول چوټي ونه نه دې به ستړي شي که نه دې ګرمي نه را ګرمي او زه خو کار هم نه وتم خو کار بس نشته بس زه سره ځم ته څه کار دا څه دي دی کې دا چیز مې خرڅوی بس 300 روپو مې راغستې بس د 300 روپو دا پیکټ یې راکړی دی 300 روپو بس نو 300 روپو کې به ته څه وګټې زه خو دې لپاره ودرېدم چې زه روتم کمپلیکس ته تلم چیک اپ لا نو هلته په کمپلیکس کې ناستم چې هلته رانه چاجیب و بټوا اوس چې را روان وم ما کور ته روان یم کور نه راته رنګ وګورې مېلمانه راغلي پی راواله ښه جي په دوکان ته چې به جیب میله سو نو بټوه نه وه
जीव सो ور زبدي زو سو ما سره خورشته مال کارم نه کړی ته وګوره چې سره په یو سم قرض خیر دی بیا بل درکم روپۍ راته ملو شوي نو خو څه خرڅ کړي نه په دې بودو مچا یو سم چې بس میلمانه سره پوښتنه خدا چې زه کله په دې طرف تلم کنه بیا بل درکو خو کولا نړم چې بیا راته بخې ګوري ځکه چې یار تر پیسې خې دی یار زمورور یار دغه د 100 روپے غټه درو سو چپس روړي دي کې خو بیا ته ډېر پیسې غټي سو بګي غټي یار په 100 روپے په خرچه کې 200 روپے په غټوري نو دې په بل سکاوه کنه نو بس پیسې رسېږي نشته دغه د ګاډي نو چانل اوسره پکاره او بس تاسو مې سره نه راغی دغه ته سمو سودا چې بیا بس ته سوي چې تا ته بخي پیسې پاتې یار بس زم چې بس فروټ کار روانو د 100 روپو فروټ به دې کیسه چې بیا یار بس ټول زر خو په لګي فروټ ګران دي کنه دا په لګي دوله زیاله زرا او کنه دا ما هو کودال اغست مې کو چې کار مارم ملويږي نو زه دیاړي میاړي به مسره کوم کودالم دې بګي خلا حاضر یاره دا ما په خیال خو ته ډېر ضرورت منې نو زم د 40 روپے نه دي دا د ماشین نه راواش دی ته خو پهلا کا خپه نه صحیح وایا امه زوی خدا دې بس دا کارو کا ها 40 روپے په ځای باندې چې کوم نه دا 60 روپے والا خزي الله خوشاله دا سودی دا 20000 تاوی چې 2000 روپو فروټي 2000 روپو نو د 60 روپو فروټ روړه چې خه مزدوري راته پاتې کیږي الله خوشاله ټیک دا خدا دې ماشوم نه چې 40 روپے راغشتي دي نو دلته هم پکې سکوا دا خدا بدن واپس نه لې دا یو نوٹ سپیشل ده شو دا نن ستا مزدوري شو 1000 روپے صحیح ده کنه او دا ذکرو کا چې لګاړې بوزا چټیو کا او د دینن چټې کې لړ شه منډه تا کوز دې کو نه سره د وخت ازي فروټ راواله چې سبا روزي چې خپل مزدوري کې او دا ماشوم چې کم دینه دې مرو دې کله دې سکول ته لګا او چې کله غړ شي او غړ سرو لګینه بیا بل دې پیسې ګټي